د پښتون ون ټلویزیون ټولو لیدونکو السلام علیکم. ملګرو که چیرې مو زموږ چینل تر اوسه نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. ملګرو د کرکټ له ناندریو به ورتیر شو. د دري ژبې خوږه او ښایسته هنرمنده د مینې او د ژوند په اړه به یې ځینې جالبې قصې درته وکړو. د افغانستان مشهوره ښځینه سندرغاړې غزل عنایت چې غږ او ښایست یې دواړه ګڼ مینوال لري په یو تازه مرکه کې ومنله چې مخکې واده کړی و او بیا یې طلاق اخیستی. په دې ویډیو کې به د غزل د شخصي ژوند د معلوماتو ترڅنګ له نورو به هم خبر شئ. غزل عنایت د تیر اختر په ورځ کې د یک ټلویزیون له مشهورې تفریحي خپرونې کاکټوس سره مېلمنه وه. په دغه مرکه کې غزل عنایت په لومړي ځل ومنله چې مخکې یې مینتوب او واده دواړه کړي وو. هغې د مینتوب او واده په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل، خو دومره یې وویل چې اوس د مینې په نوم څه نه پیژني او باور نه پرې لري. غزل عنایت دا هم وویل چې واده یې کړی و خو بیا د ژوند ملګرې نه جلا شوه. دغه سندرغاړې د مینې او ژوند ملګرې یا د طلاق په اړه نور جزئیات ورنه کړل. دې پوښتنې ته په ځواب کې چې د طلاق غوښتنه چا وکړه همدومره یې وویل دا غوښتنه ما کړې ځکه اوس په یوازې ژوند کولو خوشحاله یم. غزل عنایت وایي په سندرو کې خپله دا سندره ډیره خوښیږي. من انتظار آمدن تو نبودی یار. هغه ځان 29 کلنه ګڼي او وایي په لغمان ولایت کې زیږېدلې ده. د پیسو او شهرت ګټلو په انتخاب کې شهرت خوښوي او دلیل راوړي چې شهرت پسې پیسې خپله راځي. غزل عنایت وروستی 3 کاله په تاجکستان کې تیر کړي وو چې په خبره د مینوالو خوا یې په دغه کار بده شوې ده. هغه وایي د خوابدۍ دلیل له تاجکستاني سندرغاړي صدرالدین سره سندرې ویل نه، بلکې دا و چې هم به مې آرایش، هم د جامو ډیزاینونه، هم د سندرو کلیپونه او هر څه تاجکستاني شوي وو. غزل نه که افغان مینوال خوابدي شوي وو خو تاجکستانیان ورنه خوشحاله وو. هلته د ژوند پر وخت یې دومره شهرت ګټلی وو چې آن د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان اورېده او د خوښې سندرغاړې یې ګڼلې وه. غزل عنایت د دې پوښتنې په ځواب کې چې که هنرمنده نه وای څه به یې کول وویل ما په کابل کې تر جګړو مخکې د دري ادبیاتو څانګه لږ لوستې خو نوره رانه پاتې شوه. هغه وایي اوس په کاناډا کې ژوند کوي او غواړي د دري ادبیاتو پر ځای انګلیسي ادبیات ولولي. غزل عنایت چې څه موده په یک ټلویزیون کې د هنري خپرونو مخ ته وړونکې وه وایي که سندرغاړې نه وای لیواله به وه چې د ټلویزیون ویانده شوې وای ځکه هم ورسره علاقه لري او هم یې استعداد ځان کې ویني. غزل عنایت په دغه خپرونه کې د یو شمېر سیاسي او هنري شخصیتونو په اړه نظر ورکولو ته وبلل شوه. هغې د ولسمشر غني په اړه وویل هیله ورڅخه لرم چې ولس او غوښتنو ته یې ډېره پاملرنه وکړي. په دې خبرې سره یې وښوده چې دا هم د غني سیاسي منتقده ده. د آریانا سعید په اړه یې هم نظر ښه نه و. ویل ورنه غواړي چې د نورو عیبونو ته د پاملرنې پر ځای خپلو عیبونو ته پاملرنه وکړي. د ولسمشر نومان او ناندري سیاستوال عبداللطیف پیدارام په اړه د غزل عنایت ځواب حیرانوونکی و. ویل نوم مې نه ده اورېدلی نه یې پیژنم. عطا محمد نور ته د غزل پیغام دا و چې مزار کې دې پاتې شي که نه راوتو سره به یې خپل پلویان له لاسه ورکړي. د جنرال دوستم په اړه یې وویل اوس چې راغلی ښه ده چې له زړه نه کار وکړي. د مشهورو سندرغاړو فرهاد دریا او امیرجان صبوري په اړه وایي چې د دوی په انتخاب کې د فرهاد دریا هنر زیات خوښوي. غزل عنایت وایي پر نورو نیوکه نه لري چې ولې نعتونه او اسلامي سندرې وایي خو دا خپله د داسې سندرو لیواله نه ده. د غزل په وینا داسې سندرې ډېرې سندرغاړي په دې موخه وایي چې خپل او مینوالو ته ځانونه مسلمان او دین پرسته وښیي. خو دا وایي د انسان او خدای تعالی رابطه مستقیمه ده، ریاکاري باید پکې ونه شي. له دې سره غزل عنایت زیاتوي چې تر هر څه ډېر له مرګه زیاته ویریږي ځکه چې زیاتې هیلې نیمګړې پاتې دي. غزل عنایت دا هم ومنله چې مخکې کابل بانک کې دنده لرله او د بانک له بهرني کېدو وروسته د هغو کسانو په نوملړ کې وه چې بهرني سفرونه یې منع شوي وو. وایي دا عادي کارمنده وه او په دې ورنه پلټنې کېدې چې $3000 معاش یې ولې اخیست. د غزل په وینا هغه ستونزه اوس حل شوې ده او دا ډاډه سفرونه کولی شي.